د یو وخت کیسه ده. نیل روکاټ په نوم باندې یو ځنګل و. په دې ځنګل کې یو ډېر عجیبه لاره وه. ویل کېږي چې په دې لارې نه اخواته یو عجیبه دنیا ده، خو د دې دنیا په باره کې چاته هیڅ پته نه وه. دې سره خوا کې یو کلی و. په دې کلي کې د میټا په نوم یو کس د اګو کاروبار کولو. روجانه زر یو 15 هګۍ راکا. تا ته پته شته چې هګۍ څونه قیمتي دي؟ په 200 روپۍ یو هګۍ ده. تا لیونې شوې خو نه یې، په 200 روپۍ باندې یو هګۍ خیر خو ده. اول لږ مارکیټ ته لاړ شه، هلته پته وکړه. په چرګو کې داسې مرض راوتی ده چې ډېر زر به دا چرګې په دې دنیا نه ختمې شي. دې وجې نه هګۍ ډېرې زیاتې قیمت شوي دي. ما ته د ستا په خبره باندې یقین نشته. زه ځم چېرته بل دکان کې تپوس کوم. دا کس دلته نه لاړ شي، خو چې وګوري په لاره کې ځای په ځای مردارې چرګې پراتې وي، نو دې ته په دې خبره باندې یقین وشي چې دې سړي حقیقت ویلو. د دې مطلب دا سړی رښتیا وایي چې چرګان نه وي نو هګۍ به کومه ځای نه راځي. دا ډېره ښه موقع ده، زه ورځم چې سیټ صاحب خبر کوم. دا کس دلته نه لاړ شي، د کلي سیټ صاحب ته ورشي او دې ته بیا ووایي، سیټ صاحب ما تا ته یو ډېر ښایسته خبر راوړی ده. څنګه خبره دې راوړې ده؟ شابه زر کوه. دا کس دې سیټ ته ټولې خبرې وکړي چې سیټ یې واوري نو ډېر زیات حیران شي. او دا خبره خو ما هم اورېدلې ده چې د بیمارۍ وجې نه ډېر زیاتې چرګې مړې شوي دي او هګۍ هم د دې وجې نه ډېرې زیاتې قیمتي شوي دي. جی سیټ صاحب زه وایم چې دا ډېره ښه موقع ده. میټا سره ډېرې زیاتې هګۍ دي، ته ورشه هغه تې واله. هغه اوس نه هم ډېرې قیمتي دي. ته به یې وروسته ښې قیمتي خرڅې کړې او ښه منافع به وګاټې. خبره خو ستا وله بلکل صحیح ده. زه ورځو چې هغې نه ټولې هګۍ والو. دې نه وروسته دا سیټ د خپلو نوکرو سره د میټا دکان ته ورسیږي او دې ته د هګیو په باره کې ووایي، سیټ صاحب ډېره بخښنه غواړم، زه د هګۍ نشم خرڅوی ځکه د دې هګیو قیمت د ورځو په حساب نه د ګینټو په حساب سره زیاتیږي. چې کله دا هګۍ یو هګۍ په 1 لک روپۍ باندې شي نو هغې نه وروسته یې زه بیا خرڅوم. چې دا خبره واوري نو دا سیټ له لچ نور هم سیوا شي. څنګه به یې نه خرڅوې؟ زه د دې کلي سیټ یم. اول خو تا نه دا هګۍ ما په پیسو باندې اخیستې، اوس یې درنه په پیسو نه الم، دا ټولې هګۍ درنه همداسې فري کې وړم. سیټ صاحب دا ته څنګه خبرې کوې؟ زه چې څه وایم ډېر ښه وایم. شابه هلکانو دی دا ونه پرې وتړئ. د دې ملازم میټا دلته په ونه پسې وتړي او بیا د دې هګۍ راوالي دلته نه ټولې یوسي. میټا ډېر زیات خفه وي او پریشانه وي، خو په دې وخت کې دلته په لاره باندې بیټو تیریږي. رورجانه ما کولاو کا، زه سیټ دلته په ونه پسې وتړلم او زما ټولې هګۍ یې وړلې. اوهو رورجانه دا خو تا سره ډېر زیاتې وشولو. ما سره هم ډېرې زیاتې چرګې وې، خو د بیمارۍ وجې نه هغه مړې شوي دي او د هغې هګۍ ما سنبالې ښودې دي. رورجانه هغه سیټ ډېر زیات للچي ده، هغه به ستا هګۍ هم تا نه ټولې یوسي. څومره زر چې کېدی شي د هګۍ چېرته پټې کا، ځکه داسې وخت روان ده چې دا هګۍ به د سونې په قیمت باندې خرڅېږي. رورجانه ستا خبره ټیک ده، زه تا دلته نه خلاصوم، بیا به مونږ دواړه هغه هګۍ چېرته په یو ځنګل کې پټې کړو. دې نه وروسته بیټو میټا دلته کې کولاو کې او بیا دواړه روان شي د بیټو کور طرف ته. چې کله د بیټو کور ته ورسیږي، میټا چې کله د بیټو کور کې دونه ډېرې هګۍ وویني نو ډېر زیات حیران شي. بیټو تا سره خو ډېرې زیاتې هګۍ دي، شابه زر زر دا راواله چې بیا چېرته په ځنګل کې پټې کړو. بیا دوی زر زر دا هګۍ ټولې یو ځای کې. دې نه وروسته دواړه روان شي د ځنګل په طرف باندې چې دا مونږ په ځنګل کې چېرته پټې کړو. خو دلته په لاره کې د سیټ ملازم چې کله دوی وویني، نو دا هګۍ دلته نه وړي چې زه ورشم سیټ ته ووایم. دا دلته نه لاړ شي سیټ ته ورشي او دې ته ووایي چې ما میټا او بیټو دواړه ولیدلو چې په ځنګل کې هګۍ پټولې. کمقله هغو د هګۍ چېرته کې وړلې؟ سیټ صاحب داسې خو هغه ما نه دي کتلې. په تا کې عقل نشته ده، سړی خو یې ځای وویني که نه چې چېرته یې وړلې. خو ځه خیر ده، هغه خو به راځي هم په دې لاره باندې که نه، مونږ ورځو هلته ورته په لاره کې ودرېږو.
بیا دوی ټول دلته نه روان شي او دلته په لاره کې ورته ودرېږي. بیټو او میټا دکه آګۍ روالي او ځنګل ته ورسیږي نو دا آګۍ دلته په ځمکه کې خښه کی. بیټو چې وګوري دلته په دې لاره باندې نظر پریوزي خو دی بیا دا نظر انداز کی او دلته نه واپس روان شي. چې راځي نو دوی د په لاره کې ولاړ وي. راځه ما هم دستا انتظار کولو چرته کې دی هغه آګۍ پټې کړلې زر زر ووایه. سیټ صاحب هغه هګۍ زما سرمایه ده، زما ټولې چرګې مړې شوي دي، اوس د دې هګیو نه سوا ما سره نور هیڅ هم نشته. خپله خوله بنده که دا راته ووایه چې هغه هګۍ چېرته کې دي. ای نوکرو دې دواړه دلته وتاړئ. د دې نوکر دې دواړه دلته په ونه پورې وتړي نو میټا ډېر زیات ویریږي. سیټ صاحب زه به درته ووایم چې هغه هګۍ مونږ چېرته کې پټې کړې دي خو اول ما کولاو کوې. میټا وروره داسې مه کوه که دې ته ووایې هغه به ټولې هګۍ ځان سره یوسي. بیټو وروره که ما دوی ته ونه ویل نو دی به مې ځان سره بوځي او په وهلو به رانه د بوځي سخې جوړ کړي نو زه خامخا دوی ته وایم. میټا دوی ته ووایي چې هغه هګۍ دوی په کوم ځای کې پټې کړې دي نو دې وخت کې سیټ خپلو نوکرانو ته ووایي چې هغه هګۍ هلته نه راوباسئ. سیټ صاحب اوس خو ما تاسو ته وویل اوس خو ما کولاو کوئ. صبر وکړه اول خو زما نوکران هغه هګۍ راوباسي نو بیا به تاسو کولاو کوم. د دې ملازم دې پسې ورشي خو بیټو دلته ډېر زیات خفه شي چې اوس به دا سیټ د دې ټولې هګۍ ځان سره وړي. دلته دا ملازم دې ځای ته ورسیږي او دا هګۍ ټولې راوباسي او بیا یې سیټ ته راوړي. ډېر ښه کار وکړو تاسو، کم هګۍ خو هلته کې پاتې شوي نه وي. نه سیټ صاحب مونږ ټولې هګۍ دلته نه راوویستلې. چلو اوس دوی دواړه کولاو کوو مونږ به د هګۍ دلته نه یوسو. بیا دوی دا دواړه دلته کې خوشي کې او سیټ دکه هګۍ ځان سره یوسي. چې کله کور ته راورسېږي نو چې ویوني نو بل ملک نه کسان دلته کې راغلي وي. مونږ ته پته لګېدلې ده چې تا سره ډېرې زیاتې هګۍ دي، مونږ دې وجې نه راغلي یو تا نه دا هګۍ الو، یو هګۍ درنه په 1000 روپۍ باندې الو. ووایه تا سره څومره هګۍ دي؟ ما سره ډېرې زیاتې هګۍ دي خو زه یو هګۍ په 1000 روپۍ نه بلکې یو هګۍ په 2000 روپۍ خرڅوم. 2000 روپۍ خو ډېرې زیاتې دي خو زه ورځم مشوره کوم بیا سبا راځم تا ته. دا کسان دلته نه لاړ شي او سیټ ډېر زیات خوشحال شي چې اوس به د خیره زه کروڑپتی شوم. دلته کې بیټو ډېر زیات خفه وي او په خفګان کې دې جنګل ته راشي. دوی ظالمانو خو دلته کې یو هګۍ هم نه ده پرېښودې، که یو هګۍ ته هم پاتې شوې وه نو ما به خرڅه کړې وه، څه د خوراک څښاک بندوبست به مې کړی وی. د دې زندګۍ نه خو دا ښه ده چې زه خودکشي وکړم. بیټو دلته نه روان شي او چې په دې لاره باندې لاړ شي چې وګوري نو دلته کې یو تالاب وي د اوبو. یاره دا خو ډېر عجیبه تالاب ده، دلته د تالاب کوم ځای نه راغلو، کیدای شي دې کې میان هم وي. زه به ځان ته ونیسم وبه خورم، داسې خو به لږ موټ شومه په خېټه باندې. دې دلته نه یو کاڼی اوچت کی او دې تالاب ته گزار کی چې وګوري نو دلته کې ونې راشنې شي هغه د دې کاڼی. بیټو چې کله دا منظر وویني نو ډېر زیات حیران شي. والا دا خو غضب ده، والا دا څنګه جدایي تالاب ده، ما دلته یو کاڼی گزار کو نو د کاڼي ونې راشنې شوي دلته، که په دې کې یو هګۍ گزار کومه کیدای شي ډېرې زیاتې هګۍ ونې راشنې شي. زه ورځم سیټ ته چې هغې نه یو هګۍ والم. دې دلته نه لاړ شي او سیټ ته راشي. سیټ صاحب تا خو زما ټولې هګۍ دلته راوړې دي، مهرباني وکړه صرف یو هګۍ ترې راکړه. یو هګۍ په 5000 روپۍ باندې ده، که 5000 روپۍ باندې الې نو ووایه. سیټ صاحب ما سره خو 1 روپۍ هم نشته، نو بیا 5000 روپۍ چېرته نه راوړم؟ نو بیا دلته نه رک شه چې بیا دې دلته ونه وینم. بیټو په خفګان کې دلته نه روان شي او ځان سره سوچ کوي. یاره زه د خپلو چرګو کوټې ته ورځم، کیدای شي هلته کې یو هګۍ پاتې شوي وي. بیټو زر خپل کور ته راشي او دلته د چرګو کمرې ته دننه شي چې وویني نو دلته یو هګۍ پراته وي. بیټو دکه هګۍ راوالي او ډېر زیات خوشحال شي او د ځنګل طرف ته روان شي. چې کله ځنګل ته ورسیږي نو دې تالاب ته ورشي. په دې تالاب کې د هګۍ لړکي چې وویني نو ډېرې زیاتې ونې دلته د هګیو راشنې شي. بیټو دکه هګۍ دلته نه راوشو کوي او بیا یې په یو ټوکرۍ کې واچوي ځان سره روانې کي. چې کله دلته راشي نو د بل ملک ولا دا خلک هم دلته راسېدلی وي.
راځه عربي ما هم د ستا انتظار کولو. مونږ ته منظوره ده. مونږ به تا نه یو هګۍ په 2000 روپۍ والو. څو هګۍ دي تا سره؟ ما سره ډېرې زیاتې هګۍ دي. دا ټولې هګۍ والم د 2000 په حساب کې. ودرېږه عربي وروره، دې سره ټول مال د غلا دی. دې زما او د میټا ورور هګۍ پټې کړې دي. ما سره ډېرې زیاتې هګۍ دي. زه به تا له یو هګۍ په 100 روپۍ باندې درکومه. بیټو تا سره د دونه ډېرې هګۍ کم ځای نه راغلې؟ ما سره دونه هګۍ شته دي چې په ټوله زندګۍ کې نه ختمېږي. عربي وروره زه به تا له دا هګۍ په 100 روپۍ دانه په دې شرط درکوم چې اول دا سیټ د پولیس حوالې کا. دا هېڅ خبره نه ده. زه به دا غل خامخا پولیس ته ورکوم. دا کار به همدا اوس وکم. چې دا خبره واوري نو د دې نوکر دلته نه وتښتي او سیټ دلته کې یوازې پاتې شي. بیټو ما د پولیس حوالې مه کوه. زه تا ته خپلې هګۍ ټولې درکوم. خپله خوله دې بند که. په ما باندې په 2000 روپۍ د غلا هګۍ خرڅولې. اوس خو ستا خیر نشته. دې سیټ ته خو دلته کې سزا میلاو شي. او بیټو چې دا دې عربي سره خبره وکړي او دا هګۍ ورته په ټرکونو لیږي. زمونږ د ویډیو مقصد دا دی که د پردي 100 کورونه وران کړي نو یو ورباندې خپل آبادوی نه شي. دې نه پکار دا ده چې خپل محنت شروع کړي، نه چې د بل رزق خراب کړي. چېرته زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او مونږ ته کامنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.